د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وایي پانګوال که د خپلو تولیداتو کمیت او کیفیت تضمین کړي، اسلامي امارت ځان مکلف ګڼي چې له بهر څخه د هغو توکو د وارداتو مخنیوي او کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه د ځان بسیاینې په اندازه تعرفه لوړه کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې، کابل ښاروالۍ او شهیدانو معلولینو چارو وزارت ترمنځ د کار د بهیر ساده کولو په موخه هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان بانک وایي افغانستان ته د 40 میلیون ډالرو نقدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده او په کابل کې یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. سلام مخابراتي شبکې په کابل او ننګرهار کې نوي سایټونه فعال کړل. دغه مخابراتي شبکې د کابل ولایت د قصبي او امید سبز په خارګوټ او همدارنګه د ننګرهار ولایت په سپین غر او کامې ولسوالیو کې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت او ظرفیت لوړولو په موخه 4 نوي انټنونه فعال کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 13 ورځ له خپل امریکایي سیال انټوني بلینکن سره د ټلیفوني اړیکې پر مهال افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې له افغانستان سره د قطر د مرستو د ستاینې ترڅنګ د دې مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 10مې حوزې پولیسو 7 تنه د غلاګانو په تور نیولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره په ډیرو برخو کې مثبت بدلون راغلی. د امنیت ټینګښت، په نشهیي توکو د روږدو راټولول او په پوهنتونونو کې په اسلامي روحیه د ځوانانو روزل د یادونې وړ دي.